دا الله رسول فرمایي چې کله یو سړی ماخستن پرېوځي درود یې سواره سبحان الله ووایي، درود یې سواره الحمدلله ووایي، څلور دېرش واره الله اکبر ووایي، د شپې بیا ملایکه راولاړه سي د ده د ګناهو په میټاوېدو اخته سي، هلته یوه یوه نیکي چې د هغه زیاتوي. د کومه ګناه کړې وه هغه یې میټاو کاوه، د هغه په بدله کې هلته نیکي ولیکي. دا چې کله ماخستن سړی پرېوځي. بیا غالبا حدیث شریف دی علامه سیوطي صاحب فرمایي سړی چې ماخستن پرېوځي ملایکه ورته وایي سړی پر خیر باندې دا خپله ورځ ختمه که شپه چې د هغه شروع که پر خیر. شیطان بیا ورته ولاړ دی هغه ورته وایي مه کوه پلانی کار پلانی پر شر باندې ختمه که. به د دې ملایکې وو د شیطان سره مقابله چې مقابله هله یو سړی ماخستن پرېوځي هغه پر سنت طریقه پرېوتی، درود یې سواره سبحان الله الحمدلله الله اکبر یې وویل او بیا تسبیح ورسره وي په هغې کې پس پرېوتی. د الله رسول فرمایي دغه فرشته در سهاره د ده و سر ته ولاړئ د ده حفاظت کوي، شیطان ځینې ولاړ سي. او چې کله بیا یو سړی چې ماخستن پرېوځي شیطان دا ورته وایي چې ته دا خپله ورځ په ګناه ختمه که او دا شپه چې ته شروع کوې په ګناه یې شروع که. نو دی راولاړ سي دی فیسبوک ګوري، دی مطلب موبایل یې مخ ته نیولی، هله د دنیا خبرې، دا تصویرونه، دا زنانې، دا غلط ډرامې، دا فلمان، دا غلط تصویرونه، هله نو بس ملایکه ځینې ولاړه سي دا شیطان در ساره د ده ملګری. که په دغه ټیم کې ده لره مرګ رالی بیا دا مرګ د چی شبوله. ملایکه ورته وایي ته دا خپله شپه د خیر سه شروع که، د نیکۍ سه شروع که، ورځ پر خیر ختمه که. شیطان ورته یا اوس د هغه خبره ده د ملایکې په قول کوي که د شیطان په قول کوي. او موږ د خپله شپه د چی سه شروع کوو؟ څونه د فیسبوک څونه لوی نحوست دی دا د هغه چا څه پوښتنه وکړئ چې نه لري صحیح سلوک. بیا حدیث کې راځي موسی علیه السلام لره اسرائیل علیه السلام راغلی چې راغلی مستدرک حکیم حدیث ورته ویلی پخوا دغه اسرائیل علیه السلام چې دی دا په سترګو معلومېدی چې چا روح به قبض کوئ په سترګو معلومېدی. ان موسی علیه السلام نه چې راغلی ول زه ستا روح قبض کوم. موسی علیه السلام خو ډېر جلالي ولو پر مخ یې ووهئ چې ویې وایي سترګې هم سره ووتله بېخته الله لره ولاړه. اسرائیل علیه السلام چې یا الله تا خو زما سره داسې موسی علیه السلام ستا نازنین نبي زما سره دا چم وکړي ولولي الله خو خبر دی ویلې ول دا مسله وه زه د مرګ دپاره ورغلم ول ورسه موسی علیه السلام ته ووایه ورته که د ژوند په کار دی ورسه د غویې پر ملا لاس کښې چې څوک ویښتان ستا در لاس لاندې سو پر هر ویښته که کال غواړې که سل غواړې هر څو. اسرائیل علیه السلام بېرته ورله رالی چې ورله رالی بیا ورته وویل چې الله دا وایي ولنو چې دا زه عمر در وښیم چې پر هر ویښته کال سي یا سل کال بیا اخر بیا چیش کېږي ول اخر هم مرګ دی ول چې اخر مرګ دی پروا نه لري زه تیار یم زما روح چې دی هغه قبض کړه زه تیار یم و دې خبرې او عجبه بله درته کوم علامه بیهقي عجبه خبر را نقل کړې دا زما استاد ملایکې نه دي دا دې ته کرامن کاتبین وایي چې کرامن کاتبین د الله رسول فرمایي د سهار په لمانځه کې دا کرامن کاتبین څلور ملایکې دا سره جمع کېږي شپې والا چې دی هغه اسمان ته ځي او د ورځې والا چې دی هغه راځي به ډیپچې سنبالوي لکه چوکیدار راواخلي. الله پوښتنه ځینې وکړي وایي زما بنده په کوم حال کې و الله خو خبر دی په خبرو وایي یا الله هغه د سهار په لمانځه ولاړ صحیح. بیا مازدیګر چې ملایکې ځي اسمان ته الله پوښتنه ځینې وکړي په کوم حال کې و ولې الله په لمانځه ولاړ. سهار چې ملایکې راغلي هم دی په لمانځو مازدیګر چې ملایکې تللې هم دی په لمانځو. نو چې د چا په باره کې ورته وایي چې څنګه و پلانی هغه هغه بدو ماجګر څنګه و هغه په کاروبار اخته و نو ستا څه فکر دی الله به دې سړي په مبارک څه ووایي. دغه دوی ملایکې چې کله سړی مړ سي نو بیا دا دوی ملایکې الله ته وایي چې الله زموږ ډیپټي اوس موږ چیش وکړو دا کار خوا دې سره ورسېدی موږ اسمانو لره در شو موږ د لې پر مځکه باندې یو شی وکړو کار په لاس راک. الله ورته وایي ورسې د دې سړي قبر لره چې ورلاس د سړي پر قبر باندې کښېنئ و قبر ته کښېنئ ذکر کوئ سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله. نو بیا ول بس دغه شان په دې مړي پسې بخښئ. دا څوک دا هغه سړی چې ژوند یې د الله په لاره کې تېر کړی